د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه له لوري د کسبګرو، دکاندارانو، ملي سوداګرو او پانګوالو ملاتړ. د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د نهمې ګڼې مصوبې د 19 بند پر اساس ټولو هغو ادارو ته چې د سوداګرو چارې ورسره تړلې دي په ځانګړې توګه مالیې وزارت ته دنده سپارل شوې چې د هیواد ملي سوداګرو، صنعتکارانو او پانګوالو ته ممکن اسانتیاوې برابرې کړي تر څو ملي سوداګر او صنعتکاران وکولی شي د هیواد په ښېرازۍ، ځان بسیاینې او اقتصادي پرمختګ په لا تقویې کې رغند رول ولوبوي. مالیې وزارت د کابینې د نهمې ګڼې مصوبې د 11 بند د هدایت پر بنسټ لاس په کار سو. د متشبثینو لکه سوداګرو، صنعتکارانو، پانګوالو، دکاندارانو او کسبګرو له استازو سره یې د هغوی د ستونزو د اورېدو لپاره مخامخ پرلهپسې تخنیکي غونډې وکړې. پر بېلابېلو موضوعاتو یې بحثونه او د نظرونو تبادله وکړه او د ستونزو په حل لارو یې سلا مشورې ترسره سوې چې په پایله کې د مالیې وزارت اړوند دعوی د لوی ریاست په وړاندیز او د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه ځانګړي پیرزوینې له مخې د کوچنیو متشبثو لکه کسبګرو او دکاندارانو په مالیاتي نورم کې بدلون راغلی چې اوس مهال به د دوی د خرڅلاو څخه 1.5 سلنه مالیې پر ځای د دوی له خرڅلاو څخه 0.5 سلنه مالیه اخیستل کیږي او هم به د زړو مالیاتو، باقیداریو او مالیاتي جرایمو په برخه کې چې د کوچنیو متشبثو لکه کسبګرو او دکاندارانو د مالیې پر وخت ورکړې پر وړاندې خنډ و سهولت ایجاد شوی دی چې په دې کار سره به کوچني متشبثین لکه کسبګر او دکانداران په غوره طریقې سره د خپلو کارونو د سراوي ته تشویق شي. یو خوا به بېروزګاره خلک کسب او کار کولو ته وهڅېږي او بل خوا به ټولنه کې د بېروزګارۍ او فقر مخه ونیول شي او هم به د هیواد په اقتصادي پیاوړتیا کې د پام وړ بدلون رامنځته شي. د کسبګرو او دکاندارانو استازو د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه د دې نیکې پرېکړې هرکلی کړی او د مشرتابه د دې لویې پیرزوینې څخه راضي او خوشحاله دي. لله الحمد دا څو موده مخکې موږ د امارات سره یو نشست لاره په ارتباط د مالیه په مخکې دولت کې تخمینا 1.5% وه چې هغه کچه د هغه 0.5% ته راورسوله او هغه دکانداران چې مخکې د مالیې نه بقایه و هغه یې ورته معاف کړل. از امارات اسلامی بسیار تشکر میکنیم که مالیات و جرایم گذشته که برای ما آمده بود رو معاف کرد و فعلا مالیاتی که 1.5% است به 0.5% تبدیل کرد. بسیار تشکر میکنیم. جهان سپاس است. د افغانستان کوچني متشبثو لکه کسبګرو او دکاندارانو استازو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به په خپله پوره اخلاص او صداقت سره د افغانستان اسلامي امارت د مالي ترقۍ او پیاوړتیا لپاره به خپله مالیه په ټاکلې موده د دولت حساب ته تحویلوي. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی.